د دغه خبره احساس هغه خلق کولی شي چې کوم خلکو کې لږ ډېر څه د فهم او د عقل شایبه وي. کوم قومونو چې چېرې خپل ځان ته او د الله د کائنات ته سوچ نه دی کړی، هغه قومونه د قومونه الله پاک تباه کړي دي. او کوم قومونو کې چې سوچ وو هغې نه الله پاک هغه خلق جوړ کړي دي چې د اسمان نه به ورته سلامونه راتله. پخواني بادشاهان چې کم تیر شوي دي عزیزانو، په هغې کې داسې خلق هم تیر شوي دي لکه حجاج ابن یوسف چې د ټولې دنیا ظالمان را جمع کې او هغه په یوه تله کې واچي او حجاج ابن یوسف په بله تله کې واچي، نو دی به پې دروند شي. داسې هم تیر شوي. په دې بادشاهانو کې داسې خلق هم تیر شوي دي چې کورونو کې به ټلی لګولې وي. په هغې کې یو جهانګیر بادشاه تیر شوی. د ټلی دا مطلب و چې که په نیمه شپه کې هم زما ملک کې چاته څه تکلیف پیښ شو نو دا مزه به راکاږي او ټلی به وغږېږي او زه به ورته راوځم. داسې هم تیر شي. اوس دې وخت کې مونږ او تاسو ټول ګورو چې د انسانیت بوی مونږ نه ووتو. انسان نه بالکل درنده او وحشي جوړ دی. هغه زمانه بله وه چې استا به په سر خوږ شو نو ما به در سره پته به ځان ونیو. مسله دا ده چې په مشرق کې یو خبره ته واورئ چې مسلمان ته دا تکلیف شوی دی، نو د مغرب مسلمانانو ته په هغې باندې څومره غم پکار دی. اوس د دې خبرو تصور نشته. اوس یو دیوال اخوا ډولکي غږېږي واده دی او دیوال دی خوا مړی پروت دی ویرونه کېږي. نو زما عزیزانو ما ته لوی فکر چې کوم دی دې وخت کې هغه دا دی چې والله اعلم بالصواب چې د دې قوم چې دا مونږ کوم ملک اوسېږو چې د دې انجام به څه او د دې حشر به څه. قرآن کریم متعلق یا د اسلام متعلق چې پیغمبر څه ویلي دي په مونږ رښتیا دي چې زما په امت به یو زمانه راشي چې چا کې به اسلام پاتې نشي، صرف د اسلام نامه به پاتې شي. قرآن به پاتې نشي، صرف د قرآن رسم و رواج به پاتې شي. نن په ټول ملک کې وګوره د قرآن کریم صرف رسم و رواج مناویږي، او یا په جماعت کې چڼي وي یا په مدرسو کې طالبان وي، د هغې نه بار اسلام نشته. دی خو وګورئ مونږ خوشحالېدو چې هله ګیرې والا صدر صاحب راغی، ملک به ټول دین او ډېر بزرګ راغی. بله ورځ اخبار کې فوټو راغلی دی د ډومبۍ ورځې ناوې لی په سر لاس ایښی او ورته داسې په سر یې لاس ایښی دی. اخبار والا ته لاندې لیکي چې صدر صاحب دلہن سے پیار کر رہے ہیں. د پردي سړي څه کار دی چې زما د ډومبۍ ورځې د ناوې په لاس باندې سر باندې لاس کړي. نو دا د چا لور و دی خدای هلاک کړي چې هلاک شي. اوس خو چې خبره درته څوک کوي چې دوا راته وکړه خدای دې هلاک کا چې پناه شي چې څومره ژوندی پاتې کېږي ډېرانې بوی پرېږدي، خو چې ورک شي چې د دې ځمکې لاندې شي چې دا بوی ورک شي. دا ملک دی، دا قوم دی. علما هم ورشي ورسره ملاقات وکړي. صاحب پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں اور صدر سے گیرے را پریخی وی جماعت بغیر وی تب ناستے پکے ہک پشانے گیرا بستا پا نام لگی لکا سک پشان. دی گیرے نا خود سک گیرا خدا چه کمی گیرے خزا تلاری جارو کئی تغا گیرو نا خود سکانو گیرے خی دینا خواخا خدی چرا پتو کی ولاری. تم عزیزان و عرض میں داو چه دا دنیا یو دیر غیر مستقل زیده سو ورزو لراغلی. دنیا دا سو شیده لکه پټیله سړی کار ته لاړ شي، قلبه پکې وکړي تخم پکې واچوي د شپې تی کور ته راځي. پټي کې سملي نه او نه پکې شپه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الدنیا مزرعة الاخره، دنیا د آخرت د کروندې ځای دی. آخرت د پاره چې څه کوي نو په دې دنیا کې بیا کوي، دلته دې چې څه وکړل نو په آخرت کې بیا ریبي بیا هر څه دې چې وکړل. نو دنیا د آخرت د کروندې ځای دی. خدای ته ګورئ، د خدای غلوې ورځې ته وګورئ چې دا ژوند وقف کوي د خدای دین ته وقف کوي. که تاسو وایئ چې روټۍ دا منئ چې یو ورځې بی فاطمه بیماره وه، حضرت علی ته یې وویل چې انار ته میړه کېږي. انار وی چې ښه انارو بارې انار واغستو چې را روان کړی دی په لاره یو بل بیمار پروت دی. ویل دا انار ماله راکړه. هغې وی واله چې وړې کو کور ته رالو انار دې رانه وویل هغه خو بل څوک بیمار لاره کې پروت و هغه له مې ورکړو. وی زه الحمدلله چې د بل خوله کې پرېوت. دا اوس همداسې ناست دي دواړه دروازه وټکېده، امتحان راغی.
چې دی وروته دروازه کې یو سړی ولاړ دی یو انار په دې لستوڼي کې پټ کړی دی او نه انار حضرت علی ته ورکړه چې دا استاد امانت دی هغه چې دا سودی وی چې نه دی وی دا د بل چا دی یو څه زمانه دی وی چې جستا دی وی زمانه دی وی په خدای قسم چې ستا دی وی په خدای قسم چې دا نه زمانه دی وی چې ولی وی ما یو انار د خدای په نامه ورکړو او د خدای وعده ده چې من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې یو نیکی کوي نو یو په لس به ورته ملاویږي نو زما لس انار کې دا تا نه هروړي هغه انار د لاس نه رويستو دا لس تا دي خدای بندا په قران بدینه زیات عمل کوونکې بل څوک پیدا شي روټای به قسم په خدای دې چې داسې تاسو منډي وي یو نیکیو کې لس نیکي بدر ولی دی بی بی فاطمه او حضرت علی روزي نه نیولې چې حسنین بیمارو او درې روزي نظر کړی وي چې نیسو به او چې روزي ونی و ما حامد او بشر روټای موټای تیار کړی او جماعت بار आवाज شو چې غریبان یو یتیمان یو ټول جماعت اوچت کو غیله ورکو سبا بیا ور جکړه بیا ما خام تیار کړی دی بیا आवाज شو چې اسیران یو بیا ټول جماعت اوچت کو غیله پدری مراد بیا ور جنی ولې بیا आवाज شو چې مسکینان یو بیا ټول روزه درش په درې ورځې په نهار روزو تاسو په ایمان وای چې روزه دی نیولې او روزه ماته پکوړی میکوړی دی وروړي او صاحب چټنیانی متنیانی ها او بار आवाज شي چې د درې ورځې وګیو نهار یو دا ټول روزه ماته به اوچت کی او ور به کې ماما کته ورکل ته به بډای ورته نه پری وای مونږ څه کو نه څه چل کی وای دا حالت بس وای چې دا چا خدای داسې چل کوي کنه چې تا ګناه ته آماده کوي نو الله په وخت اخلاص کا په وخت هم تامین کا په وخت ته خدای اخلاص وا دا خلق وسوي نو تا د بخزاب کور ولا وي چې ویني مونږ څه کوو چې دا بار دم یتیمان لوړي مونږ نه خو خو بی فاطمه واکه قران راغی اسمان نه خبر راغی چې حضرت علی او بی فاطمه یو کار کړی دی پیغمبر تعریف وره يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا فنذر وفاء وکړه ولی زکه چې دا ورځ نه یریدو چې د کم ورځ شرب پټوله دنیا باندې خور وي الله دې امان راي ويطعمون الطعام على حبه روټای په بل خروله سره د دې چې په خپل ورته نهارو پچاو خروله مسکین او یتیم او اسیر په مسکینانو یتیمانو اسیرانو اسمان نه تعریف راغی یو ځل دې خپل خېټه دې لته ورکړه او بل دې ورکړه ته وګوره د اسمان نه بدی صفات راځي نن مونږه ماما داسې یا داسې یو چرته نو دی وجنا ارشه بتا پس بالحیث لا يحتسب راځي او کستا اسمان سره کنیکشن ولګیدو او خدای سره دې رابطه او تعلق دی خدای سره دې رابطه او تعلق نو ار سبدر کړه ډیری و بچ د لوګي مړ شو ارس د خلکو ته وګوره د کلونو سٹاک ورکړه پروت دی د کلونو او لګیا دي خپل پوریری مګي چې غرق تباش روزګار خراب دی څه چلیږي پلانې چل دی ما سکا شیخ سعدی وی تو چرا باشی بفکر مبتلا کار ساز ما بفکر کار ما ته فکر والی کې اخوار شه کار ساز خوستا په فکر کې یونیورسيټي کې مې تقریر کولو یو الک رات پښتنو کا ویډیو تاسو کو ملوایا بل د خدای سکار دی مال د خدای کار د ستا کارونه کول سلیش غنټه د خدای پاک بل کار شته ها بل کار شته سیوا ستا د کارونو نه چرته درته غنم کوي چرته دلته مالټي کوي چرته درته کېلې کوي چرته درته وړ کوي چرته درته څه کوي چرته باران وري چرته فصلونه روباسي چرته څه کوي 24 غنټه د خدای کار دی ستاسو کارونه کول او ستاسو کار څه پکار دی ستاسو کار د خدای کارونه کول پکار خدای ستا په فکر کې دی نو پکار تا ته دادی چې ته د خدای په فکر کې ټول مزه او خوندونه او مینه د زړه نه وباسي او یو ذات سره مینه پیدا کړي
او زړه دا غزاد کور کې. ته سوچ کوئ کني غرق بشي. زه درته په ایمان وایم زمونږ یو استاد هغه به کله کله وی به سړی هغه به وی چې چا ورته دا حرام حلال مکوا څه جواب به ورکړي هغه به آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے. هغه دنیا نه څوک راغلی دی دلته په آرام تیریږي لګیا دی. دا د دنیا حال چا مولانا تنویر رحمت الله علیه ته باران دی باران خدای کنه چې لمده شي. مولانا تنویر رحمت الله علیه ته یو بزرگ او یو سړی راغی او هغه ورته وی چې جی زما د خبر متعلق دا شک دی چې هلته رښتیا دا عذابونه یو دای هغه ورته چې بچی دا شل دی یقین دې په نه راځي. وی نه وی دا یقین خو شته چې ورځي بکنه دا د ورتلو یقین نشته. وی ورتلو خو یقین دی. وی چې ورشي په سترګو به وګوري زه به څه دلایل درته اوس وایم په سترګو به وګوري. نو عزیزانو کوم شی چې ستا په مخ کې دی 24 غنټې ګوري په سترګو به وګوري چې هلته څه چل دی. نو الله دې په خپل امن امان کې وساتي. په اخلاص دعا کوئ د جمعې ورځ ده چې خدای دې ملک کې څه د خیر اسباب پیدا کړي. خدای کدا ملک څوک سیټ کول نه غواړي او په دې ملک دین راوستل نه غواړي او په دې ملک د بيدینه اسباب جوړول غواړي هدایت ورته وکړه. کني خدای هلاکه کا او د دې قوم په حال باندې ته رحم وکړه. او تاسو راشي وګورئ ما سره پراته دي صاحب هر یو کلی دغه چاپ کړی دي دا څه بلا ورته وي پرچی چاپ کړی کارډونه پلانې کہ رن فوت ہو گئی انا للہ و انا اور تین اعلان دی لکلی کہ تم راش جنازے تو اپنے علاقے میں لوڈ سپیکر پر بھی اعلان کرو تو دی سرت چل کدا پیغمبر وینا ورتا ہے واللہ کدا ٹیڑی پیسے عمرہ سر پہ گئی کدا خدا قانون ورتا ہے واللہ کدا ٹیڑی پیسے عمرہ سر پہ گئی دیٹ ٹول ترغی پوری نیکان دی چی ترسو پوری سپیخ نہیں وی پیشو ترغی پوری شیخی چی پا مگو نہیں پیخا وادرا کرراشی بیا زما ایمان و اسلام گورا مڑے را کرراشی بیا زما ایمان و اسلام گورا خوشحالی را باندې راشی بیا زما ایمان و اسلام گورا بیا خدای هیرش دین هیرش مذہب هیرش. عزیزانو دا ملک با عمر لخورز نگو عمر با مختلف شکلونو دا انسان کے بدر باندې عذاب نازلی لکه موجوده حکومت د انسان په شکل کې عذاب در باندې نازل دی د انسان په شکل کم خوا به تخته ته خدای ته مرجو کېږه عمر لبا ذلیل او خوارې او ذهني پریشان به سهار چې را پاسې وي چې خدای څوک عمر سلیمان علیه السلام بلقیس ته دعوت ورکړی چې ته مسلمانه شه جرنیلانو ویلې چې جنگ کوو هغې ویل نه جنگ نه کوو دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کوو توفه ورلیږو ډالۍ که بادشاهی نو په توفې او ډالۍ به چپ شي بس غلی به شي او که پیغمبري نو بیل اسلام نه به نه راضي کېږي ویلې ټیک توفې او ډالۍ بلقیس ورولېږلې سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام ته چې ډالۍ ورغې ټولې واپس کړې وی ورته وایه چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبلی کړي پرېږدم دی نه چې توفې او ډالۍ واپس رالې بلقیس وویلې چې دا پیغمبر دی انسان هم دې ته وایي او انسانیت هم دې ته وایي دا پیغمبر دی نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه پخپله درځم بلقیس را روانه شوه سلیمان علیه السلام ورته د پیریانو او د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وې او استقبال یې د دی رالا او سلیمان علیہ السلام ځان سره په تخت کېنوله ویلې وایه د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سلیمان علیہ السلام ته څه وویل ورته ویلي چې قالت رب انی ظلمت نفسی قالت رب انی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قالت اللہ فرمائی ویلی بلقیس رب انی ظلمت نفسی اے خدایا ما دمرا مدہ چھ دا غیر اللہ عبادت کرے ہو نو پزان میں ظلم کرے ہو تانا بغیر چھ ما دا بلشو عبادت کولو نو ما پزان ظلم کرے خزہ دیتا ہوئی اس اسلم تو اسلام روڑن مع سلیمان و سلیمان علیہ السلام باندی لیکن
لله رب العالمین. دا اسلام په سلیمان د یری نه راوړم، خدای تا د پاره راوړم. یو خدا چې دنه زه ویریږم نو مسلمان شم، نه، دا اسلام تا د پاره راوړم. زما عزیزان، سلیمان علیہ السلام ډیر خوشحال شو چې الحمدلله زه په خپل میشن کې خدای کامیاب کړ. د بادشاہانو سره روابط د پیغمبرانو بچو نو هغه بداو چې دعوت د اسلام بو. اوس تاسو رښتیا وایي چې په مخ د ځمکه چې څومره اسلامي ملکونه دي، یو ملک چرته کافر بادشاہ ته د اسلام دعوت ورکړي؟ چرته ما اوریدلی؟ یو ملک. پکار داو چې مونږ د امریکې د صدر نه غنم غواړو یا جازونه غواړو چې د پاکستان بادشاہ د امریکې صدر ته دعوت ورکړی وي چې الله تعالی علیا واتونی مسلمین، راشه مسلمان شه. د جاپان حکومت ته ورکړی وي، د چین حکومت ته ورکړی وي. یو بادشاہ ته نن د اسلام ملکونو د اسلام دعوت نه دی ورکړی. یو تبلیغی جماعت والا دي چې نن د دنیا داسې ګوټ نه دی پاتې چې دوی ورته د اسلام دعوت نه رسول، داسې ګوټ نه دی پاتې. عقل بدی وخوځي. الله پاک دې دې ته نورم ترقی ورکړي او خدای دې نور توفیق ولا ورکړي. نن ستا موجوده وزیر اعظم ریون ته تللی دی، د ریون مشر ته وایي چې دومره کروڑ روپۍ به درکم، دلته دا جوړ کړي، دلته دا جوړ کړي، دلته دا. هغه ورته وایي چې हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए. مونږ ته پیسې نه دي پکار, مونږ ته ته پکار. راشه چلاو لګوا, راشه سروزاو لګوا, مونږ سره بستر پوګه کا او پلارو کې را سره روان شه. हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए. दौलत पे हम क्या करें, हम दौलत के लिए नहीं. اولیاء او بزرگان شي هغه تاسو تاسو ګوره یاره ورځي شپېتال تمړ شو, سلويختل تمړ شو, 50 سال تمړ شو. دغه بلا پیټي خدا سي سپیره قدم نه چې پیراغله ده, بس به د مرګ نه بل شي نشته. توګه کې در باندې راوسته نه لارې او جنگي دا, د ریل ګاډي او جنگي دو, شپېتم شو, سلويخ مړ شو. مونږه صرف داسې سلويخ مړ شو, سلويخ یو ګوګو غوندې مونږ سره سلويخ قسم مړ شو. دانه چړدي په دردو کې چې سلويخ کورونه وران شو, سلويخ خلې کونډې شوې, سلويخ تو بچی یتیمان شو, ردي دردو کې په باندې نن دا احساس ته دي کوم سلويخ مړ شو, دومره مړ دي, دومره مړ دي. دا لیډرګي غوندې نه دي, دا اوس لیډر النګ شوی دا, خو چې څو ګوري لیډرګي راوړي دي, یو دوانو اخبار والیم صاحب لیډرګي دي. خدای ته وګورئ, عقل وکړئ او د خدای په دې کائنات کې سوچ کوئ. نن پاکستان بیا په بل سوچ اخته دی, د چواریانو د جمعدارۍ الیکشن دی. دا قوم بیا غوېمې کیږي که نه, بیا غوېمه شي. الیکشن دی, الیکشن دی, تاسو خلق دی. دا چې کوم دی نه پاس د صوبایي اسمبلو ممبران تاسو پاس کړي دي, پرونی حکومتو چاله په خوله کې متیازې کړي دي. دا د قومي اسمبلو ممبران چې تاسو پاس کړي دي, چاله په خوله کې متیازې کړي دي تر اوسه پورې. د قبایلو ممبران چې کوم پاس شوي دي, د یو سینټ دپاره ووټ چې ممبرانو خرڅ کړی 3.5 کروڑ روپۍ پې اخیستي. تاسو بني ادم دغسې ښه دي چې زه خو مالک چې څوک راشي چې ملا صاحب وګیا ما ویم چې داسې یو ټیله مې هم ورکړی چې دا سپېږمې ماتې شوې تې وینې روانې شو. دا رکشه خپل کار کوه, وږي ښې دا وږي وګوره ټوله ورځ د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ په دې ټرکونو کې سواره کړي. دا وږي دوبړی ورته غږېږي او دوی ورته ګډېږي او په لارو کې روان. دا وږي مدرسې ته روانو منو, یو ملاو کابل استاد به ورته وي د زرګرانو مخکې رامداس کې چې ننوځي د تیلیانو ماله ورته وي, هغې کې امام. زه ته تېر شوم نو ما ته وایي چې مولوي صاحب خبره وره. مال ولې ویلې خبره وره. نو ما ورته ویل څه چل دی, ویلې قسم درته خورم ما خو چاته ونه وی. مالې څه ویل زما دا ماله خو ته ګورې که نه چې دوی څه کارونه کوي. دا د نن نه 50 کالو مخکې خبره ده, 50 کاله مخکې. دا دارالعلوم سرحد په هغه وخت کې 2 تلو جماعت کې او زه په رامداس ور مدرسې ته تلم. ویل چاته حال نه ویم, مال په ژوند باندې نه ویم او کمر شو بیا به ویم. ویل خدای پر راستۍ که تر اوسه پورې یو جنازه مې په اودس کې کړي. ولې ویل زه ګورم په سترګو چې ارامي دی نو هغه له اودس ته ځان تکلیف کوم, ولاړ شم 3 ځله الله اکبر الله اکبر وایم او چې پنه نه باسي د خدای کور روان کچې دي. تاسو په ایمان ووایئ چې دې وخت کې لږ د سړي زوی ځان ته وایي او عقل کار کوي
او دې معاشرې ته ګوري زړه به دا وایي چې دی خدای وبخي چې زما په مخ کې ته وړوکی وې او لوی شوې او پیدا شوې او زه تا ګورم چې ما چېرته د سړیتوب په خبره او د سړیتوب په کار ونه لیدې زما زړه به دا وایي چې دی خدای وبخي اوس چې ما سوچ کوم هغه وخت کې خو مې ډېره غوسه ملا ته راغله اوس چې سوچ کوم وایم چې یاره دی په حق و دا څه بني ادم نه دي انسانیت نشته سړیتوب پکې نشته تاسو وګورئ په سم ملک کې اوسېږي نن تا په چابړي کې ګنډېرو خرڅولو ته څوک نه پرېږدي په چابړي کې ګنډېری خرڅوه او دا چابړی دې ځای نه لرې کړه ځکه چې په دې لاره ښځې تېرېږي نو لته یې ورکړې ده او چابړی یې تیارولی دی د هغه چابړي والا بل وس نه منډه کړې ده بجلی ته ختلی دی او ځان یې پې نیولی دی او مړ کړی دا نن درېیمه ورځ ده په دې چرګانو چوک کې دا حال شو که غلا کې هم څوک به دې نه پرېږدي که ګاډي کې سبزي خرڅې هم څوک به دې نه پرېږدي که پکې الوګان او ټیپر خرڅې هم څوک به دې نه پرېږدي داسې حال راغی هلکه ولې نه پاسوئ غریبان دا ګاډ وایي چې زنانه نشي تېرېدی الله دې د پاکستان په زنانو د چرګو مرض راولي د چرګو مرض نو دا لارې او فټپاتونه زنانو لپاره دي چې پېتېلي زنانه څه کار دی چې بار راوتي دي او بار ګرځي دغه زنانه ستاسو سر ته کېنه چې درته ډېرې ډېرې وجاړي خو چې لږ په خېټه مور دی ښځه یې بربنډه کړه لږ دا ستا د ملک حال شو په دې داسې ظالم ملک کې ته اوسېږي لګیا یې بجلي ګرانه سوی ګیس ګران اوړه ګران په بله ورځ لوی اشتهار راغلی چې اوړه 5 روپۍ کیلو شو اله ملک ټیپر اوړه 5 روپۍ کیلو شو په دې اوړو کې تاسو وګورئ زه خو چې روټۍ خورم کرچار مې دې هغه خونه کې کاڼي پکې وړئ پخوا به په دې کورکمان کې سرې خښتې وړېدې اوس په اوړو کې کاڼي وړئ دې له قرآن ورکړي چې دا غنم تاسو پاکوئ چې د کوم اوړه تاسو خوی لګئ اول خو هغه بوره وګوره چې کومې بورۍ کې وړئ ته به وایي چې سپر سټلې ده دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهري ګیټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دې تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ ته سوچ وکړئ بادشاهان د زمانې داسې تېر شوي دي چې یو شپه د قرآن تلاوت کوي یو بادشاه دی قرآن لولي یو ټوله شپه یې تېره کړه په یو آیات کې نښتی یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن هره ورځ د الله په نوي شان کې هره ورځ بادشاه د قرآن په معنی پوهېده او دې آیات ته چې راغی نو دلته ودرېدو چې کل یوم هو فی شأن هره ورځ د الله په نوي شان کې چې دا نوی شان د الله هره ورځ دا څه شی دی سوچ کوي سبا شو ایس کشف ورته ونه شو قرآن کې سوچ کوي خدای ته ګورئ خدای ته داسې رجوع شئ لکه دا بادشاه چې و قرآن تلاوت کوي او دې ځای کې ونښتو چې کل یوم هو فی شان هره ورځ د الله په نوي شان ټوله شپه تېره شوه څه پته ورته ونه لګېده سهار دربار ته چې راغی وزیران ناست دي ټول خپل وزیر اعظم ته وایي چې واورئ نور کار به تر هغې تک نه کوئ چې تر څو پورې د قرآن د دې آیات جواب ما ته نه را کړی ما بېګا پې ټوله شپه تېره کړې ده الله وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی نو وزیر اعظم ته وایي ته به جواب راکړې وزیر اعظم پې نه پوهېده دغسې به ولګوې زمونږ خریټیا استاد چې دی نو هغه وایي جي یو شپه مهلت ما ته راکړه چې زه سوچ وکړم مهلت دی وزیر اعظم شپه مهلت راکړه کور ته راغی سملاست خو زړه کې خیال کوي چې که ملا نه تپوس کوې نو دا خو زه وزیر اعظم یم اوس ملا نه به څنګه تپوس کوم غلام یو راغی چې صاحب ولې خفه پروت دی ویلې بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی دی زه پې پوهېږم نه وی څه مسله وی کل یوم هو فی شان سورت رحمان کې الله پاک وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې د دې جواب ماله نه راځي نو زه بادشاه ته سبا څه جواب کوم غلام ورته څه وایي غلام ورته وایي چې صاحب ما بوزه بادشاه ته زه به د دې جواب ورکړم زه وزیر اعظم یم زه پې نه پوهېږم نو ته به څنګه جواب ورکړې ورته وایي چې جي دا قرآن چې دی د غریبو په میراث کې رسېدلی د قرآن خدمت ټول عمر اوږو نهرو خېټو کړی دی خو د طالبانو ته یم چې په اوږې خېټه چا قرآن زده کړی هغې مو ګوره چې ستا په تاس پړسېدلې روټۍ چې خورئ که نه د نن بیانو اوس ځان هم وګورئ چې تاسو قرآن زده کولی شئ که نه دا اوسني نه زده کوئ دا ګرځي ټول داسې برګي چرګي په دې جومات کې به مونږ سبق ویل سړې روټۍ به مو خوړی سبقونه به مې دې کې سړې وظیفې به مو خوړې د قرآن د غریبانو په میراث کې رسېدلی دی غریب پې پوهېږي ویلې ښه ده سبا له ځان سره راوستو بادشاه ورته ویله مسله دې حل کړه
ورته وی چې زما دا غلام به د کل یوم هو فی شان جواب درکې. بادشاہ مریان شو چې غلام به اوس بادشاہ لا ورته بچیا وایا کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په نوي شان کې. نو هر ورځ د الله نوی شان څه شي؟ غلام ورته را پاسېدو، دربار لګېدلی دی، ورته وی جی هر ورځ د الله نوی شان. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ هر ورځ د الله نوی کار دا دی چې شپه په ورځ کې نه باسي او ورځ په شپه کې شپه وي، ورځ پې رانه باسي رڼا جوړه کړي، ورځ وي شپه پې رانه باسي تیاره جوړه کړي. یو کار هر ورځ د الله نوی شان دا دی. هر ورځ دویم نوی شان د الله دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کړي او د مړي نه ژوندی پیدا کړي. بادشاہ ورته وایي چې په دې ډومبۍ خبره خو پوه شم چې شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې، خو د ژوندي نه مړی پیدا کړي او د مړي نه ژوندی پیدا کړي، په دې پوه نه شو. ورته ویلی بادشاہ چرګه ژوندی شی دی او هګۍ تې مړه پیدا شي. هغه ورځ د یو هګۍ ما ته چا وښوده، د چرګې هګۍ ده او محمد پې لیکلي صفا یو دومره غوندې کاڼی دی د غره، دوه ځایه کې پې محمد لیکلي پاس او بیا د هغې نه لاندې داسې لیکلي چې کاتب بیا هم داسې ونه لیکلی شي. کاڼي کې نقش ما ته چا وی دا کاڼي مال دا هغه کاڼي نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کومه لاره تېرېدو کاڼو بوټو به هم ورته سلام کول، دا هغه کاڼي. نو ورته وی بادشاہ قبله عالم چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي، هګۍ مړ شی دی او بچی تې ژوندی راوباسي. دا د چا کار دی؟ بل نوی کار د الله هر ورځ دا دی چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي، هګۍ مړ شی دی بچی تې ژوندی راوباسي. دا هر ورځ دغه شان. بادشاہ دماغ کې گونج پیدا شو او خپل وزیر اعظم ته وکته، ورته وی چې ته پې نه پوهېدې په دې؟ وی نه جي. وی ته د وزیر اعظم قابل نه یې چې ته په دې نه پوهېدې، وباسه دا د وزارت جوبه دی او دې غلام ته یې واغوندوه. وزیر اعظم هغه عبا وویسته او غلام ته یې واغوسته او ټول دربار ورته شاهي سلامي وکړه. سلامي وشوه، غلام وزیر اعظم شو، را پاسېد. وی بادشاہ غوږ کېده چې اوس په دې ټکي درته د الله یو نوی کار بل وښیم. اوس ټول دربار ورته سرنګون شو. ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے بادشاہ عزت ورکول والا خدای دے، انسان ذلیل کون کے خدای دے. امغا ورز دا لانورم نزے پریوتے دا وزیر اعظم و زی غلامم، لا امغا ورز دا زی وزیر اعظم کے مودا زما غلام کرو. یو منٹ کی نو دا اللہ ہر ورز پا نوی نوی شان کی، ہر ورز پرون گورا سشانو نن گورا سشان دے، سبا بگوری چی سشان دے. ہر ورځ به نوي کرتوتونه داسې ګوري چې عقل به دې حیران شي، د عقل رسایي به ورته بالکل نه کي. دیو جنا عزیزانو همیشه د پاره سوچ ګورئ، د خدای په دین کې کوئ، همیشه د پاره سوچ د خدای په دین کې کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کوئ، د خدای په قرآن کې کوئ، همیشه د پاره سوچ. تاسو په ایمان ووایئ چې نن د دنیا دار سړي د خبرې د پاره چې سړی خلق څومره غوږ دی، دومره غوږ دی قوم چېرته د خدای قرآن ته ایښی، د خدای دین ته ایښی دی. نو خبرې خو اصلي د خدای دی یا د پیغمبر دی، د بل لا څوک دی چې د هغه خبرو کې به م خوند دی، یا خوند په هغه خشي کې دی چې کوم د خدای عاشقان دي یا د جناب محمد رسول الله عاشقان. نو څه نشته، په خدای قسم غرق بشئ، تباه بشئ، عمر له به جاړئ، څوک به م جړا نشي رکاولی. عمر زه ایمانی درته وایم، حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به کور ته راننوتو نو دا به وي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، خدای
خدای زه پتا سره پناه غواړم د قبر د عذاب نه. حضرت عثمان به چې قبرونه ولیدل جړل به ولې جاړې دې ځایونو ته. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره. ما د پیغمبر نه اوریدلې دي چې د دې ځای غړومبه شپه چې دا د خدای ټولو سختو ته هسته غړومبه شپه ادر باندې روانه ده اوس خو ډېره نږدې شوې ده ډېره. واخر دعوانا ما لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.